سړی دی هغه بدن په سیسه باندې پټۍ لګېدلې لکه په دې لاس باندې پټۍ لګېدلې دا سبب یې جیپس لګی مات شوی یا کرک شوی نو دی به څه کوي د دې طریقه دا ده د اودس سردام چې کم اندامونو ته اوبه دی رسولی شي اوبه به رسوي یعنې نور اندامونه خو دی په اوبو وینځلی شي که نه دا جبیره چې د پټۍ دې ځیله چې کله راورسي نو په دې ځای باندې به مسح وکړي د پټۍ دې ځیله چې راورسي نو څه به وکړي په دې باندې به مسح وکړي له پاسه او دا د جمهور اهل علم قول دی اگر که بعض د دې خلاف دي خو دې باره کې روایت شته اگر که سند کمزوره دی نو دقه طریقه دا جایز دی انشاءالله نو څه طریقه شوه ما دې شوي مسح به کوي ښه پوره اودس به وکړي او دغه ځیله به څه چې وکړي مسح به وکړي ښه اخرنۍ یو مسله پاتې شوه او هغه ده یو سړی دی د هغه سره لږې اوبه دي او په هغې باندې اودس چهاردم نه پوره کېږي یعنې دومره اوبه دي ورسره چې لاسونو ته پرې رسي خو د سر مسحه او خپې پاتې کېږي نو دی به څه کوي دا فایدې دپاره یاد کړي الله وی فلم تجدو ما که تاسو اوبه ونه مومئ دې سړي سره اوبه شتي شتي که نشتي اوبه شتي چې اوبه شتي په ده باندې اودس چهاردم شتي که نه شتي پې نو هلته خو نه پوره کېږي اوبه څومره چې پې کېږي هغه عمره به وکړي نو بیا ده سره اوبه نشتي خیال دی لاسونو پورې دا اودس چهاردم وکړو اوس سره اوبه شتي د باقي اندامونو لپاره به تیمم کوي پوه شوئ پې دا مسله تاسو ته خو معلومه وه خاصې مې ته رایاده کړه تازه مې ته کړه یو سړی دی هغه سره اوبه دي اوبه لګي دي خو شتي او هلته قرآن کې دی چې اوبه درسره نه وي نو که ته درته ډایرکټ وایي چې تیمم وکړه نو اوبه خو ورسره شتي که نه نو څه به وکړي چې څومره استعمالیږي استعمال دي کړي نو بیا د سره اوبه څه شوې ختمې شوې نو قرآن کې دا دي او حدیثونو کې دي چې اوبه درسره نه وي بیا څه وکړه نو اوس به دی څه کوي تیمم به کوي ځکه که چېرته ته درته دا ووایي چې ډایرکټ تیمم وکړه نو بیا څه خبره مخې ته راځي هلته خو اوبه وي د سره او که ته درته دا وایي چې تیمم د سره کومه نو بیا څه مخې ته راځي اودس پوره کېږي پوه شوئ پې که نه